د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کانالیزاسیون نشتوالی د روغتیا او پاکو اوبو په برخه کې یو لوی خنډ بلل کېږي. د کابل اوبو رسونې رئیس حمیدالله یعلاني وایي چې کابل ښار کې شپږ لویې پروژې تر کار لاندې دي. هغه وویل چې تر ټولو لویه د اوبو رسونې پروژه د 94 میلیونه یورو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو ذخیره به یې د کابل وزیر اکبر خان په غونډه جوړه شي. تحت کار هم ما 6 پروژه داریم در حال حال که یکی از پروژه‌های بسیار زیاد کلان و بزرگ که در منطقه بی‌نظیر است پروژه میان مدت شهر کابل که ما در حال حاضر کار میکنیم. بیشتر به اشاره شد در حدود 94.1 میلیون یورو به حمایت USAID، AFD و KfW و این سه دونر این پروژه رو تمویل کردن که در شهر کابل انجام میشه. ذخیره‌اش سر تپه وزیر اکبر خان ساخته میشه و ساعت تا نهایی 4 شهر کابل نهایی 10 ان شاء الله آب آشامیدنی خواهد داد و یکی از بهترین و معیاری ترین پروژه است. در کنارش پروژه خوست، مزار شریف و قندهار و جازجان ان شاء الله در پروژه‌ای است که در حال حاضر تحت کار قرار دارند و ان شاء الله که با تکمیل از اینا 53,000 خانواده ما در همین مناطق تحت پوشش خواهد بود. پروژه‌های دیگه ما داریم برای تطبیق از مشارکت عامه و خصوصی. یکی از سیاست‌های اساسی شرکت در کنار جذب حمایت دونرها و حمایت حکومت آوردن سکتور خصوصی به سکتور آب است و ما علاقمند هستیم که سکتور خصوصی با قانونمندی کامل بیاین و دولت و حکومت و ما از اونها حمایت میکنیم. یکی از کمپانی‌های افغانی ما حاضر شدن که 55 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنن از طریق مشارکت عامه و خصوصی یا PPP که در ناحیه 12 و 22 شهر کابل یکی از بهترین پروژه‌های به گونه نمونه‌ای انشالله انجام میشه و کار از اون تا یک تفاهمنامه قسمت اول از اون آغاز شده. انشالله با امضای قرارداد از اون تمام پروژه تطبیق خواهد رفت. حمیدالله یعلاني وایي چې په 1999 کال کې په بیلابیلو ولایتونو کې پروژې بشپړې کړي. پروژه آبرسانی ما که در سال 1399 تکمیل کردیم شهر مترلام بوده، شهر ایبک فاز دومش بود، شهر گردیز است، شهر میمنه، شهر پول علم فاز دومش بود که اینا هم تکمیل شد به ارزش 949 میلیون افغانی که از بودجه حکومت افغانستان تمویل شده بود و 22385 خانواده تحت پوشش آب صحی آشامیدنی قرار داد. انجینران وایي که په کابل کې د اوبو رسونې د جوړېدو منظم سیستم د اوبو د تصفیې لارو چارو ته ټینګه پاملرنه ونه شي. دا ویره شته چې په راتلونکي کې تر ځمکې لاندې اوبو کچه به نوره هم ټیټه شي.